د هغه خلکو ډیر زیات سخت خلاف یم. پیسې ولا راشي چاله نو هغې په پیسو کې چې کوم دی نو 50% مطلب یو کور له لاک روپۍ راشي نو هغه لاک کې چې کوم دی نو غریبې کورنۍ له 10,000 ورکي 20,000 ورکي باقي 80,000 ځان له واخلي. اوس هم ما سره په دې موبایل کې دونه ثبوتونه دي د یو کس زه نوم نه علم ځکه چې هر انسان یې اوس پیژني ځکه نوم والم نو د امریکا بیا خراب شي بیا به چې ټارګټینګ خو لکه ما سره اوس هم دونه ثبوتونه دي خو لکه وخت سره به زه پیش کوم اوس چې کوم دی ستاسو په مرکه کې ځکه نشم پیش کولی چې هسې نه ستاسو د مرکه روانې شي بیا. السلام علیکم ګرانو کتونکو د جی ایس ډي ټي وي نماینده جعفر شاه درویش یم. نن راغلی یم مردان ته. دلته کې زما ملاقات دا سوشل میډیا سټار صداخان صاحب سره وشو چې سوشل کار کوي. ډیر وخت نه په سوشل میډیا باندې د حق اواز اوچتوي، د غریب مرسته کړې ده، په هر میدان کې د غریب دپاره اواز اوچت کړی دی. دوی سره به خبرې اترې کوو. راځئ چې ملو شو سره. ګرانه ملګریه څنګه یې؟ ژوند مو څنګه روان دی؟ ستاسو یو جهان مننه کوم چې دونه مردان ته رالی او دومره مونږ له ټایم راکو او دونه خپل کتونکو سره ما مخامخ کوي نو ستاسو یو جهان مننه کوم. الحمدلله ښه ټیک ټاک یم، ښه یم جي. ګرانه دا راته ووایه په دې وخت کې حق خبره کول ډیر ګران کار دی. په خپل کور کې چې حق خبره کوې نو اکثر به درته الټه جواب راځي. څنګه دا کار شروعات دې څنګه وکړو؟ دا سوچ دې څنګه رالو چې راشه دې وخت کې د حق وینا وکړم؟ نو مونږ به میډیا کته خو لکه کار من پې نه کولو. بیا چې مونږ په میډیا کم ظلمونه کتل کم زیاتې به چې خلکو سره کېدو بیا خاص کر زمونږ د پښتنو سره ډېر زیات په سوشل میډیا باندې زیاتې کېږي. نو ما دا خواهش وکړو چې یار زه دې دپاره اواز اوچت کړم، د دې اواز جوړ شم، یو له ځان ورسوم. نو الحمدلله تاسو ویل چې لکه د حق خبره کول په دې معاشره کې ډېر زیات ګرانه خبره ده. یقینا که تاسو د حق خبره کوئ چې د حق اواز اوچتوئ نو زه به تاسو له اوس هم دا موبایل وښیم چې دې کې دونه دمکې ماته میلاویږي د سوشل میډیا باندې او بیا خاص کر مونږ څه نه کوو د خپلو پښتنو نمایندګي کوو د هغې چې کوم دی د حق اواز پورته کوو. یو مور سره زیاتې وشي، یوې بېوسې خور سره زیاتې وشي نو د هغې دپاره چې مونږ اواز اوچتوو نو د هغې کې ډېر زیات مشکلان خو بس سینه مو تلوي او ساتلې ضروره. دا کم ملګري چې لګیا دي سوشل کار کوي او دغه شانتې د غریب اواز اوچتوي هغوی په حوالې سره به څه ویل غواړئ ته څه کول پکار دي؟ نو بلکل زه هغې کمزوري یوټیوبران او هغه سوشل میډیا ورکران چې کوم دي هغوی ته هم زه دا پیغام ورکوم چې حق کار کوي، د پښتون دپاره کار کوي، د پښتو ژبې دپاره کار کوي. نو دا ډېره بهتره خبره. بل مونږ که وګورو که نه په سوشل میډیا باندې زمونږ دا پښتانه شته په میډیا باندې موجود دي خو کار غلط کوي. نو لکه کم چې کار غلط کوي نو انشاءالله چې هغې ته مونږ مخکې پیغامونه ورکړي بیا به هم ورکو کوشش به کوو چې هغې سمې لار ته راوړي. نو انشاءالله چې پښتون کام به چې کوم دی یو کېږي دې کې به ټولو کې به اتفاق راځي. اصل وجه چې مونږ پښتنو کې اتفاق نشته. چې مونږ کې اتفاق پیدا شو که نه دا ټول پښتانه به سمیروره خو لکه اصل مقصد اتفاق پکار دی. ښه جي. مونږ وینو که نه تاسو ته د دې حق وینا په وجه باندې ډېر مشکلات راغلي دي. آیا د کور د طرفه خو به هم څه ریاکشن راغلی؟ او جی او څه ورځې مخکې د جیل ته هم تلم دغو نوټونو په بیس باندې بیا 2-3 پیرې زه ګډنیپ هم شوم او لکه دمکیانې خو ماته مزید میلاویږي هر څونه دمکیانې ماته دروازې میلاویږي راځي راله خو هغه ځای نور کوم زه پښتون دپاره کار کوم د هغې بېوسه مور دپاره د خور دپاره هغې یتیمو بچو دپاره. نو مشکلات راته ډېر خو انشاءالله چې ما خپل والد صاحب هم سپورټ کوي. زما 5 ورونه دي بهر ملک دي هغې را سره سپورټ دی. داسې د کلي کې چې کوم مشران دي د هغې په سپورټ باندې زه لګېم نو سپورټ دی راپسې نو ځکه داسې لګېم. وړاندې مو څه خیال دی؟ بلکل وړاندې خو چې کوم دی نو محنت به کوو دغه پښتنو دپاره به کار کوو د دغه پښتنو دپاره به اواز اوچتوو. نو انشاءالله ستاسو په شان درونه دي چې ښه کارونه کوي نو انشاءالله چې هغې ته به هم یو میسیج ورکړو چې ښه کارونه هم کوي او په خپله هم انشاءالله چې داسې یو کار شروع کوم چې په سوشل میډیا باندې څونه یوټیوبران دي سوشل میډیا ورکران دي انشاءالله چې د هغې ذهن هغې کار طرف ته نه دی خو زه به راځم او هغه قدم به زه دغه پښتنو دپاره اوچتوم خو انشاءالله هغې دپاره یو 2 کاله نور هم انتظار کوم. ښه جي. دا راته ووایه چې موجوده وخت کې چې کوم سوشل ورکران لګیا دي ستاسو د خوښې پکې څوک دی؟
زما خو سوشل میډیا ورکران ډیر دي چې هغه د غریبانو आवाज اوچتي د هغه بیوسو خلکو आवाज اوچتي یا او زیات تر زموږ مردان کې او په پاکستان کې ډیر زیات غربت ته د غریبانو بیوسو په کې ډیر دي نو په هغه بیس باندې چې کوم دي د افغانستان اتا نوم دي چې سوشل ویلفیر کې یا او زما ډیر زیات وخت زه ډیر زیات سپورټ کوم نو هغه مې ډیر زیات وخت او بل پښتنو د لپاره چې کوم دي یوسف جان چې کوم دي زما ډیر فیورټ یوټیوبر هم دي او بل ټول پښتانه سره مینه کوي زړه کې زی ور کړي او دا نور نام نهاد سوشل میډیا ورکران چې کوم دي نو دي ډیر زیات غلط خلک دي چې هغه غلط استعماليږي هغه بیوسي مور ته او بیوسي خور ته د تماشبین په نظر باندې ګوري غلط استعمالي نو دا غیر ډیر سخت خلاف هم تاسو به زما ویډیوګانې کتلې می داغه بیس باندې جیل تم تلوم ما کېدم خړلو جرمانه مې ورکړل ډیر غټ روپیم زما لګیدلې وي خو لکه مطلب مهنت پکوه د هغه خلکو د لپاره کم چې خکار کی لکه مطلب عطا شو داسې چې کوم دی یوسف جان صاحب شو نو غواړم چې ما نه هغه شي جوړ شه ډیره بهتره خبره وي دا راته وایي چې ډیر سوشل ورکران دي چې هغوی بغیر پیسې لګیا دي خدمت کوي خو بعضې پکې داسې دي چې هغوی هغه سلو کې هغه نن مې پیزت ځان ته وي که هغه 1 روپۍ ورکوي نو هغه هم ډېره په ګرانه ورکوي هغوی په حوالې سره سویل غواړي نو بالکل هغه خپل پیج باندې خپل کم نیمه ورکوي او هغه خو چې کم نه کم از کم پیسې ولا راشي چاله نو هغه په پیسو کې چې کم نه نو 50% مطلب یو کور له لک روپیا راشي نو هغه لک کې چې کم نه نو غریب کورنۍ له لزر ورکی شل زر ورکی باقي 80000 ځان له واخلي نو دا ډیره زیاته ناجیزه خبره ده ځکه چې دا غریبانان دي بیوسه دي چې دا لزر روپیا د سوشل میډیا ورکر ځان لوالي او 90000 کور ولې لورکی نو کم سے کم چې هغه 90000 روپیا باندې بداغي د کور چوله بلیږي سکول ته به ماشومان کتابونه والی یو مور به پیزان له سوټ والی یو خور به پیزان له لوپټه والی یو رور به پیزان له کپړې والی نو د هغه خلکو ډیر زیات سخت خلاف ما چې کم سړی پیسې پټي کم سړی غلط استعمال کوي یا زما د یو مور زما د یو خور نو د هغه شی او د هغه لک ډیر سخت خلاف اوس هم ما سره په دې موبایل کې دونه ثبوتونه دي د یو کس زینوم نالم ځکه چې هر انسان اوس پیژني ځکه نوم والا منو د امریکا بیا خراب شي بیا به ټارګټینګ خو لکه ما سره اوس هم دونه ثبوتونه دي خو لکه وخت سره به زه پیش کوم او اوس چې کوم نستاسو په مرکه کې ځکه نشم پیش کولې چې اسنه نستاسو د مرکه روان شي بیا خاجي اخره کې څه پیغام ورکول غواړي کتون کې د ګوري بالکل خامخا به پیغام ورکوم دغه پښتنو له یو میسج ورکوم چې موږ سونه پښتانه یو یو بل سره اتفاق کوي مینه محبت ساتي کم د سوشل میډیا ورکران دي غلط یوز کیږي هغه ته زم خاص کوم درخواست کوم ستاده چینل ستاده پیج په وساحت سره چې مکه دا غلط کار ځکه چې موږ پښتانه داسې غلط کار کوو نو خلک موږ په خنداګانې کوي نو چې خدای نه کیږي نو یو بل سره مینه محبت ساتي او یو بل ډاډ ورکوي تسلی ورکوي نو د سره بچ کم دي موږ پښتنو کې او پښتون کام کې اتفاق پیدا شي ستاسو یو جهان مننه کوم د مردان ته پراتک باندې ډیر زیات خوشاله شوم چې زموږ سره ملاقات شو او بیا زموږ د غریبۍ جونګړې ترلې نو ستاسو دوه ځوانانو ډیر زیاته مننه کوم ها ستاسو هم ډیره مننه مینوالو یقینا چې ستاسو به د صدا به دا خبره خوښ شي ډیر زبردست انسان دی مونږ د خپل مخې ته راووتو او ډیر په مینه باندې زموږ استقبال وکړو په دې سره زه جعفر شاه درویش سره د خپلو ملګرو ستاسو نه اجازت غواړم ښه د وباد بریالي اوسئ د لوی الله په امان